د سالنګ لویې لارې په اړه تازه او ښه خبر. د سالنګ لویه لار تر بیا رغونې وروسته رسما د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ لویې لارې د پرانیستې پر مهال په نږدې راتلونکي کې د یوه نوي تونل له جوړېدو هم خبر ورکوي. عبدالغني برادر وایي د سالنګ لویې لارې بیا رغونې سره به د راکړې ورکړې کچه لوړه شي او افغانستان به ځان بسیاینې ته ورسیږي. 4 میاشتې مخکې د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه او په دې موده کې د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لارې ځینې برخې کانکریټ شوې او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دغې لویې لارې د پرانیستې پر مهال په نږدې راتلونکي کې د سالنګ تونل د بدیلې لارې له جوړېدو خبر ورکړ. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر وایي د ګاونډي هیوادونو د تجارتي توکو د لیږد رالېږد کې به هم ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي او له دې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم به هم زیات شي. اسلامي امارت په پام کې لري چې د امکاناتو له برابرېدلو سره د سالنګ دویم تونل هم وباسي او پرې خبرې روانې دي. د ټولګټو وزارت سرپرست وایي هڅه شوې چې دغه پروژه په ښه او منل شوي معیارونو سره سرته ورسیږي. د ټولو ګټو وزارت سرپرست محمد عیسی ثاني وویل CTB یا بل لفظ ګاریج کانکریټ کارول شوي چې له دې سره استقامت یې زیات شو چې 42 سانتي هغه شول او 14 سانتي دا شو. د دې سربیره 30 سانتي سیخ کانکریټ کار شوی چې ټول 90 سانتي ته رسیږي. له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سالنګ لویې لارې له ترانزیټي پلوه خورا مهمه ده او د افغانستان د سوداګریزو راکړې ورکړې له زیاتېدو سره مرسته کولی شي.